واو جی واو څه فاطمه ګل او څه مراد دواړه یو شیزونه دي په دواړو کې یو ذره فرق نشته چې څنګه د مراد هغه نیت دی اکه شانتې ورته فاطمه میلو شوه او فاطمه او په مراد کې د یو روپۍ هم فرق نشته دواړه یو شیزونه دي. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو به کتلی وي په تمنیل باندې د مراد او د فاطمه ترمنځ جګړه راغلې ده او جګړه څه داسې قسمه راغلې ده دی چې دی نو یو بل سره جدا شو او جدا په کومه خبره شوي دي چې د فاطمه ګل دا شوق و چې دی نو ما سره خپل ګاډی بنګله هر څه وي او د مراد خو تاسو ته ښه پته ده چې هغه څنګه دی څنګه نه دی. نو د فاطمه او د مراد ترمنځ جګړه راغلې ده. فاطمه چې دی نو مراد نه اوس بیله شوې ده او اسلام آباد کې پاتې کېږي په یو بنګلې کې یو بل کس دی هغه سره ده. نو مراد ویل چې څنګه نیلم ګل ده دقه شانتې به دا فاطمه به هم وي خو فاطمه چې دی نو لس چونګه د پاسه وختله چې څنګه نیلم ګل به وه ده ویل زه یار دا به مو مکه شوي نو دا چې دی نو خو ډېر مخکې ایډوانس ده او دا دې ټایم کې چې دی نو ډېر مخکې تللی ده د دې سوچ ډېر غټ سوچ یې دی. نو مراد ډېر زیات تنګ شوی دی. نو اوس مراد د هغه دا کوشش دی چې نیلم ګل چې دی نو هغه ما سره پخلا شي او نیلم ګل زه واپس خپل کور ته بیا راولمه. نو نیلم ګل اوس چېرته کې مني نو فاطمه خو ترې نه لاړه خفه شوې ده وایي زه تا سره نور ژوند نه تېرومه او ولې چې کوم د هغې مقصد و هغه یو ځل شوبز ته راغه او بس دا شیزونه یې سې کړي نو هغې ته اوس پته ولګېده چې انسان څنګه مخکې ځي نو هغه خپل حساب باندې مخکې لاړه ووته ډېر مخکې لاړه. نو اوس مراد چې دی نو هغه دې کوشش کې لګېدلی دی جرګې مرګې لیکي چې څنګه ما ته پته ولګېده نو نیلم ګل پسې لګیا دی چې نیلم ګل واپس راشي خپل کور ته او زموږ روغ وشي. نو د نیلم ګل نه بغیر زما ژوند نه تېرېږي دا خبره مراد کړې ده او مراد لګیا دی جرګې لیږي اوسه پورې. نو ملګرو زما د خبرو کول مقصد صرف او صرف دا دی د هغه مرادو چې چا چې دی نو ویل نیلم ګل به څه وي نو ما ته خو ډېر ښکلې ښځه میلو شوې ده فاطمه. نو ډېر ښه ټیم پاس کو شروع کې نوې واده کړی نو بس یو خوا ځي او سیلفیانې وباسي بل خوا ځي او سیلفیانې وباسي او کله یو خوا او کله بل خوا کله په ټیک ټاک او کله په فیسبوک او کله په کم ځای کې چې کم ځای کې به هم ګورې نو هلته کې به دا دواړه به درته میلاوېده. نو اوس هغه حساب نشته نه فاطمه راځي او نه مراد راځي. هغه زړې پخوانی ویډیوز لګیا دی لګی مراد هم خپل پیج باندې لګی ولې چې خلکو ته دا پته ولګي چې زموږ ترمنځ داسې مسله نشته معامله نه ده راغلې. نو د دې چې دی نو خبره ډېره اوږده شوې ده. اوس ګورئ ورځ ده که لس ورځې دي که میاشتې فاطمه به ترېنه طلاق اخلي او هغه به چې دی نو په سوشل میډیا باندې به راځي او خپل د هغه طلاق هغه خبره به هم بیان کوي ولې چې د دوی ترمنځ ډېر زیات جګړه راغلې ده او تو مې شوي دي. نو مراد هم ډېر زیات ټینشن کې دی هغه وایي یار زه اوس څه وکړم نه مخکې ته پاره یم نه شاته چې مخکې ځمه نو مخ مې ماتېږي او شاته ځمه نو ملا مې ماتېږي. نو اوس هغه لګیا دی نیلم ګل نه معافي تلافي کوي لګیا دی. نو وایي نیلم ګل دی واپس ما سره روغ وکړي. نو ملګرو ګورو به چې نیلم ګل ورسره روغه کوي او نه کوي. نو دا زما ویډیو وه نوی ټاپک راغلی او نوې خبره او ما خپل دوستانو سره شیر کړمه. د مراد او د فاطمه ترمنځ جګړه راغلې ده او د دوی به ډېر زر چې دی نو طلاق ته به نوبت ځي اوس هم چې دی نو طلاق ته نوبت رسېدلی دی خو لا چې دی نو هغې اعلان نه دی کړی د طلاق هغه خو نه یې وله ورکړی دی. نو ډېر زر دا کار به مو شي. ملګرو دا زما میسج دا پیغام و چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل دوستانو سره شیر کوئ او په ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي وي نو زه بخښنه غواړم. زما مقصد دا نه دی چې څوک چې دی نو ما نه خفه شي
او بل چې دی نو زه د چا ذات ټارګټ کوم نه، دا چې کوم خبره راغلی او ما خپل دوستانو سره دا خبره شیر کړم. نو چې کوم نوی دوستان راغلي زما په چینل باندې، تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ. ان شاء الله ډیر زر یو نوی ویډیو کې به ملاقات کیږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.